بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، د یو نوي متل سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. متل دی وی چې زی زی نو ابازو له به راځي. دا متل څنګه جوړ شوی دی ته دې باره کې به در سره تفصیلات انشاءالله په نن ویډیو کې بیانوم. د دې متل په شا باندې اصل کې څه کیسه یا واقعه نشته، بلکې پخوا زمانه کې حالات او مجبورۍ په وجه باندې دا متل جوړ شوی دی. د پیښور ښار نه چې تنګي اړخ ته ځي نو لومبی د شبقدر ډیری وړوکې شان ښاریه راځي. د شبقدر نه پورته بیا تنګي ته سړک تللی دی. د شبقدر او تنګي په منځ کې ډېر واړه واړه کلي آباد دي. د شبقدر ډیری نه لږ بیرته تنګي غاړې ته نږدې یو سیند دریای سوات هم بهیږي. دغه ځای خلک ورته د منډي سیند هم وایي. په دغه سیند باندې سړک تنګي ته پورې وتلی دی. په سیند چې کوم پول تړلی شوی دی نو هغې ته د منډي پول په نامه باندې مشهور دی. دغه ځای د سیند په غاړه کې یو خوا بل خوا ډېر کلي آباد دي. ابازو کلی هم همدغه ته د سیند په غاړه آباد دی. د ابازو سره خوشا کې نور کلي هم لکه مټه، بیلا، کتوزي او نور داسې واړه واړه کلي آباد دي. پخوا په زمانه کې چې کله د منډي دا پول لا کم چې اوس جوړ دی دا لا نه و، نو صرف په ابازو کې د کشتو نه یو پول جوړ شوی و. د دغې علاقې خلکو تګ راتګ به د ابازو د کلي د کشتو په پول باندې کېدو. په څوک به تنګي ته تله او که شبقدر غاړې ته به پورې وتل نو اول به لازمي ابازو کلي ته راتلل او د کشتو په پول به بیا پورې وتل، نو بیا به یې خپل مزل ته مخه کوله. مطلب دا که دغه علاقې د هر یو کلي والا به چې د دریای سوات کراس کولو نو خامخا به د کشتو پول دپاره د ابازو علاقې ته راتلل. د دې وجه نه په دغه علاقه کې دا خبره مشهوره شوه چې هر خوا ځې خو اول به ابازو کلي ته راځي، خامخا به راځي. او وروستو بیا دا خبره مشرانو په یو جمله کې د متل په طور باندې مشهوره کوي چې زی زی نو ابازو له به راځي. نن سبا دا متل په داسې حالاتو کې استعمالیږي چې چېرته د یو کس چا سره څه کار پیښ شي او دغه کار بغیر د هغه کس نه یا ادارې نه هغه ځای نه بغیر نشي کیدی، نو دا کس مجبوراً دغه کس ته غاړه کیدي، دغه ادارې ته غاړه کیدي او په داسې حالاتو کې ورته بیا چې چېرته کې هغه کار وي نو مشران ورته دا متل وړاندې کوي چې زی زی نو ابازو له به راځي.